نصلي على رسوله الكريم اما بعد قدرمنو اوریدونکو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سیرت مبارک یولسمه برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتین ویناوال مولوی عبید الله. قدرمنو اوریدونکو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مریض سو د سفر د میاشتې آخره و په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې اسامه بن زید رضی الله عنه د نور صحابه کرام سره فلسطین ته ولاړ شي، خو صحابه کرام په دې وجه زړه نازړه کېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په یوه ورځ کې څو ځله د دردونو څخه بېهوشه کېدی. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه وویله. په هغه خطبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله جل جلاله خپل و بنده ته اختیار ورکړی چې دنیا خوښوي که آخرت ته سفر کوي. نو ابوبکر رضی الله عنه په ژړا سو، زیات یې وژړل. ابو سعید الخدری رضی الله عنه فرمایي موږ د ابوبکر رضی الله عنه په ژړا په تعجب کې سولو چې په خطبه کې خو د یو نیک سړي ذکر سوی، نو ابوبکر رضی الله عنه ولې ژاړي؟ لیکن ابوبکر رضی الله عنه تر موږ زیات عالم و. هغه پوهېدی چې هغه بنده په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم و. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ابوبکر رضی الله عنه یوازینی شخص دی چې هم یې ځان او هم یې مال تر ما قربان کړی دی. که چیرې ما ته د خلیل یا دوست نیولو غیر د الله جل جلاله څخه اجازه وای ما به ابوبکر رضی الله عنه په دوستی نیولی وای، لیکن مسلمانان ټول سره ورونه دي. بیا یې امر وکړي چې د مسجد و طرف ته د هر صحابي رضی الله عنه دروازه راوتلې وي هغه دې بنده کړل سي، فقط د ابوبکر رضی الله عنه د کور دروازه دې پرېښودل سي. ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها فرمایي کله چې په ربیع الاول میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت زیات خراب سو، ما ته یې وویله چې پلار دی ابوبکر رضی الله عنه او ورور دی راوغواړه چې یو لیک ورته لیکم، ځکه چې بیا به هر څوک وایي چې زه د امامت زیات حقدار یم. بیا یې نور حالت خراب سو. بیا یې وفرمایل ابوبکر رضی الله عنه راوغواړه چې خلکو ته لمونځ ورکړي. ما ورته ویل هغه د زړه کمزوري لري، ستا پر ځای د درېدلو طاقت نه لري. عمر بن الخطاب رضی الله عنه راوغواړه چې د هغه زړه قوي دی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راته وویل چې ابوبکر رضی الله عنه راوغواړه. بیا چې بلال اذان وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ابوبکر رضی الله عنه ته ووایاست چې لمونځ وکړي. خلکو بیا ورته وویل د هغه زړه کمزوری دی، طاقت به ونه لري. په آخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل تاسو د یوسف علیه السلام د وروڼو په شان یاست، ابوبکر رضی الله عنه دې لمونځ وکړي. نو ابوبکر رضی الله عنه لمونځ ته وړاندې سو. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود مبارک لږ په آرام سو. علی رضی الله عنه او عباس رضی الله عنه ته وویل ما مسجد ته ورسوئ. هغوی دواړه یو طرف ته او بل هغه بل طرف ته سو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه مبارکان پر اوږو واچول، پښې مبارکې یې د درد څخه په ځان پسې کشولې. کله چې مسجد ته داخل سو نو ابوبکر رضی الله عنه پوه سو، هغه د وروسته کېدلو کوشش وکړي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره ورته وکړه چې مه وروسته کېږه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر رضی الله عنه رسته طرف ته کښېنستی او لمونځ یې پوره کړي. کله چې د ربیع الاول د میاشتې 11 ورځې پوره سوې نو د سهار لمانځه ته ووتی. صحابه کرام رضی الله عنهم زیات خوشحاله سول. تر لمانځه وروسته بیرته د عایشې رضی الله عنها کور ته راغی او د هغې په غیږ کې یې سر کښېښودی او دا الفاظ یې وویل بلکې پورته د الله جل جلاله ملاقات مې خوښ دی او خپل روح یې الله جل جلاله ته وسپارئ او رحلت یې وکئ.
انا لله و انا الیه راجعون. قدرمنو اوریدونکو، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سیرت مبارک 11مه برخه پر همدې ځای ختموو. تر بیا راتلو مو پر یوه الله جل جلاله سپارو.